لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنولدونکو سلام او وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږو بجو مهمه ورسیو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. میدان وردګ ولایت کې د بې سرپرسته ماشومان لپاره د روزنتون پرانیسته. د عامې روغتیا له سرپرست سره د ملګرو ملتونو د وګړو استازو لیدل. له سرپرست حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه. او له بنده د پاکستان د مخکني لومړي وزیر د میرمنې ازادېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. زه مرف خان یم. نن پنجشنبه د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو له 9مې کلیزې سره برابره ده. له نن 9 کاله وړاندې 1945 زیږدیز کال د اکتوبر په 24مه 50 هیوادونو نړۍ کې د سولې او ثبات رامنځته کېدو په موخه د ملګرو ملتونو منشور په لاسلیک سره دغه سازمان رامنځته کړو. ملګرو ملتونه وایي دغه ورځ د نړیوال یووالي او همکارۍ ښکارندویي کوي. د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري په مرکز میدان ښار کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره یو معیاري روزنتون پرانیستل شو چې سلګونه بې سرپرسته ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شي. په یاد روزنتون کې به هغه بې سرپرسته ماشومان زده کړې کوي چې د کورنیو سرپرستان یې په تیرو جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د بریکس نړیوالو غړو هیوادونو مشرانو یوه اعلامیه کې له سرپرست حکومت غوښتي څو د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. دوی د خلکو بنسټیزو حقونو پر رعایت ټینګار کوي او په سوله ییزه توګه د افغانستان د مسایلو حل غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو سازمان له رئیس کوبینا سانتي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې په سپینو سیمو کې د روغتیایي ځالو جوړېدو، د جوړو شویو روغتیایي ځالو د خدماتو پر پراخوالي، د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د خدماتو پر څرنګوالي او کیفیت، د روغتیایي پرسونل د ظرفیت پر لوړولو، د مور ماشوم لپاره د ځانګړو روغتیایي خدماتو پراخوالي په تړاو خبرې وشوې. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار لومړی ناحیې اړوند سینمای پامیر سیمه کې تېره ورځ چهارشنبه د یو کس له لوري کڅوړه کې د لیږدونکو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او 11 نور ټپیان دي. خالد زدران وایي د چاودیدونکو توکو لیږدونکی کس نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. تر دې وړاندې کابل کې د ایمرجنسي روغتون مرستیال ویلي وو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون د پیښې له ځایه 11 ټپیان دغه روغتون ته لیږدول شوي وو چې د یو تن وضعیت یې نازک بللی وو. د چارو ادارو د ښاروالیو د سمون عمومي ریاست ښاریانو ته خبرداری ورکړی چې د سړکونو حریمونو کې د له ودانیزو چارو په کلکه ډډه وکړي. د ښاروالیو د سمون ریاست په خپره کړي مکتوب کې راغلي د هیواد په ډیرو سیمو کې غیر قانوني ودانیزې چارې د ښاروالیو ښاري پلانونه له خنډ او ګڼو تخنیکي او حقوقي ننګونو سره مخ کړي دي. مکتوب کې د ولایتونو مرکزي او ولسوالیو ښاروالیو ته امر شوی چې په عامه سیمو او ښاري سړکونو په حریمونو کې د هر ډول ودانیزو چارو مخنیوی وکړي. د ټي وي سي یونایټډ کمپنۍ مسؤلینو د افغانستان برېښنا شرکت له عمومي اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سره په لیدنه کې کابل کې د صنعتي پارکونو ته څیرمه د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا دستګاه په جوړولو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. بلخوا د اوبو او انرژۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دغه وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د یوه کمربند یوې لارې نه وښ د انرژۍ وزیرانو په دریم کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي د لومړیو اټکلونو او سروېګانو له مخې افغانستان کولی شي نږدې 313 میګاواټه برېښنا د نوي کېدونکې انرژۍ له سرچینو تولید کړي چې پکې د اوبو له سرچینو 23,000 میګاواټه، د بادي انرژۍ له سرچینو 18,000 میګاواټه، لمریزه انرژۍ 2,22,000 میګاواټه، له 3,000 تر 3,500 میګاواټو جیوترمل انرژي، 4,000 میګاواټه بایماس انرژۍ تولید شاملیږي. د سوداګرۍ او کسبګرانو د ملاتړ ټولنې غړو د سرپرست حکومت له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې افغان پانګوال له سرپرست حکومت سره
د واخان لوی لارې د جوړېدو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د ترکیې 326 هولډینګ استخراجي شرکت رئیس سلیم شیشمان د دې وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې افغانستان کې د جستو او سرو زرو کانونو د معیاري استخراج او پروسس برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ورته مهال د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د یاد ترکي شرکت مسؤلینو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی. له هیواده بهر رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان میرمن بشرا بیبي له 9 میاشتو بند وروسته آزاده شوله. بشرا بیبي په راولپنډۍ کې د حکومتي ډالیو د پلور په تور د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې بندي شوی و. آقا عمران خان هم په دغه بندخونه کې بندي دی، خو هغه د تیر زیږدیز کال اګست میاشت راهیسې بندي دی. د بریکس بانک نوټ یوه بیلګه د لومړي ځل لپاره د روسیې په کازان کې دغه سازمان په سرمشیزه کې نندارې ته وړاندې شو. بریکس نیوز پر خپل ایکس پاڼه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین انځور خپور کړی چې دغه بانک نوټ په لاس کې دی. رویټرز راپور ورکړی چې پاریس نن پنجشنبه لبنان کې د بشري مرستو د دغه هیواد د ځواکونو د ملاتړ او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د اوربند په موخه د غونډې کوربوي. که څه هم دغه غونډې ته څه باندې 80 هیوادونو او 15 نړیوالو بنسټونه بلل شوي، خو د رویټرز په خبره په ډیر کم شمیر لوړپوړي چارواکي په کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه غونډه کې له ګډون ډډه کړې او پریکړه کړې چې دغه غونډې ته خپل مرستیال واستوي. او ورسای خبر مو د سپورت ډګر دا چې د افغانستان او هند الف لوبډلې د آسیا امرجینګ جام سیالیو کې نیمه پایلوبه ترسره کوي. د دې جام بله نیمه پایلوبه به د سریلانکا او پاکستان الف لوبډلو ترمنځ ترسره شي او د دواړو سیالیو ګټونکي به پایلوبې ته لار ومومي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه. تر بیا ښې چارې.